ملګرو دغه نوی نظم هغه خلکو ته ډالۍ چې کوم په دیر پسې خبرې کوي. د نظم عنوان دی دیر خو د ټولو پښتنو حجره ده. چې ستا په لاسو کې لونګ و مزه د خپل احساس سره په جنګ و مزه ولې دی خلکو زد په زد ویل دي هر چا په دیر پسې رد بد ویل دي. ولې دی خلکو زد په زد ویل دي هر چا په دیر پسې رد بد ویل دي. په دې خبره چې لباس مو د خپل قام کړی دی مو خو د هر انسان عزت او احترام کړی دی. په زړه صفا یو موږ ښکلي ښکلي زړونه لرو دا مو ګناه ده چې موږ هر چا سره مینه لرو. په دې خبره چې لباس مو د خپل قام کړی دی مو خو د هر انسان عزت او احترام کړی دی. په زړه صفا یو موږ ښکلي ښکلي زړونه لرو دا مو ګناه ده چې موږ هر چا سره مینه لرو. موږ په زور او په غیرت دي نازولي بچي موږ د دیر په دنګو غرونو کې لوی شوي بچي. د قام پوښتنه مې د خپل بوډا نیکه نه وکړه ورشه کشمیر کې مې د خاورو نه پوښتنه وکړه. موږ په زور او په غیرت دي نازولي بچي موږ د دیر په دنګو غرونو کې لوی شوي بچي. د قام پوښتنه مې د خپل بوډا نیکه نه وکړه ورشه کشمیر کې مې د خاورو نه پوښتنه وکړه. بغیر له تاسو موږ کم یو پسرلی کړی دی د زړه له تله مو هر چا ته هرکلی کړی دی. ستاسو په هره کامیابۍ موږ خوشحالي کړې ده موږ خو ستاسو سره هره غمرازي کړې ده. ستاسو په هره کامیابۍ موږ خوشحالي کړې ده موږ خو ستاسو سره هره غمرازي کړې ده. بغیر له مانه به دې ورور وجود ستړی ښکاري چې در سره نه یم نو تصویر به دې نیمګړی ښکاري. ولې د 10 روپو دپاره ماته ګوتې نیسي د ډېره شرمه به د نن نه پس سر ښکته نیسي. بغیر له مانه به دې وروره وجود ستړی ښکاري چې در سره نه یم نو تصویر به دې نیمګړی ښکاري. ولې د 10 روپو دپاره ماته ګوته نیسي د ډېره شرمه به د نن نه پس سر ښکته نیسي. د پښتنو په منځ کې ولې نفرتونه جوړې موږ غمځپلي قام ته ولې نور غمونه جوړې. نورې ښه ډېرې خوشحالۍ او اخترونه راوړه زموږ قام له نور د امن پیغامونه راوړه. د پښتنو په منځ کې ولې نفرتونه جوړې موږ غمځپلي قام له ولې نور غمونه جوړې. نورې ښه ډېرې خوشحالۍ او اخترونه راوړه زموږ د قام له نور د امن پیغامونه راوړه. یو ځلې خامخا د دیر زیړې مازدیګره له راشه دې کال کې خامخا د دیر ګمراټ چکره له راشه. د دیر د خلکو به بیا وینې محبت جانانه زموږ په زړه کې چاته نه راځي نفرت جانانه. د یانه ځکه مې د هر پښتون نه دا ګیله ده دیر خو قسم دی چې د ټولو پښتنو حجره ده. دیر خو قسم دی چې د ټولو پښتنو حجره ده. دیر خو قسم دی چې د ټولو پښتنو حجره ده. دیر خو قسم دی چې د ټولو پښتنو حجره ده.